د افغانستان بارډر دې پر موږ بند کړي، لنډې کوتل دې پر موږ بند کړي، افغانستان بولدک دې پر موږ بند کړي او د واګا سره تجارت کوي. زنده باد. په یوه وایي هندوستان زما دښمن دی، په بله د واګا سره تر لاهوره پورې یو زنځیر نشته، یو چین نشته. دا نه دي. موږ پاکستان ماتول نه غواړو. پاکستان زموږ ملک دی، افغانستان زموږ ورور دی. عزیزانو، نن ورځ د علم ده. دوی بختور خلک موږ ته اسلام راښیي چې عمران خان نه و سم سړی. تا ولې وزیر اعظم کړ؟ تا ولې د پاکستان ټول شیان ورښکاره کړل؟ نن چې هغه د ضمیر د قیدي په حیثیت، د جمهوري قوتونو د نماینده په حیثیت ستا و جبر ته ټینګ سو، ستا و جبر ته ودرېدی او لکونو انسانان یې پر شا ودرېدل. ته په زور پر شا کوې، چا پلار یې نشي کولی. دا ملک زموږ دی، دا ملک زموږ دی عزیزانو. پېښور تا ته را خیبر دا تاریخ لري. غړي به ناچو، غړي به ناچو. دلته د هر یرغلګر هډوکي مات شوي دي. دلته هر ظالم د تورو تر څوکو لاندې راغلی دی. دا چندو پهلوانان نه دي، دا به داسې تش دي لکه سویان که خدای کول. خو لږ زموږ منظم تنظیم غواړي، لږ زموږ دغه غواړي. خبره عزیزانو پښتنو ورونو، زه چې پښتنو خبره کومه، پښتونخوا وطن کې چې هر څوک پروت دی، هندکو وایي، سرایکي وایي، ګلګیتي وایي، کوهستاني وایي، د دې وطن حق هم د ځان غم بولي. هغه د دې وطن بچی دی، زموږ ورور دی، زموږ سره ملګری دی. موږ به دا ټول د ځان سره پر لارې بیایو. ورونو خبره تا ته ده، پښتانه، پښتونخوا وطنه، خبره دا سیمې ته ده. ستا وطن د دنیا د نعمتونو ډک دی. دا موږ خلک موږ پاکستانیان نه بولي. تا زما اوبه قبضه کړې، تا زما ځنګلونه قبضه کړل، تا زما ماینس قبضه کړل. زه دې د ګرد جهان په مزدور بدل کړم. موږ بیا هم نه دي ویلي چې پاکستان مرداباد. نن دا وخت اویا لکه پاکستانیان په دوبۍ کې مزدوري کوي. ته ما پر خپل وطن نه پرېږدې. هغه وخت ولاړ.